د برطانیا د څارګرې ادارې کارکونکی ډیوډ جونز په 26 د اپریل 1960 میلادي کال د غازي امان الله خان سره د لیدلو خاطره داسې لیکي: د غازي بابا دردونکې خاطره. په انګلیسي مې ورته وویل په ماشومتوب کې د کومه لوبه خوښېدله. سړي راوکتل، ویې خندل، دا سورلی او بیرته یې سر وځړېد. یوه شېبه ناست و، بیا ور ولاړ شو، ګام یې واخیست. په پښتو مې ورته وویل میلمه یوازې پرېږدې. نیغ یې راوکتل، سترګې یې وځلېدې، په خوند یې وویل افغانې. راغی تر لاس یې کش کړم، ودرېدم، تر ډېرو یې په غېږ کې نیولی وم، نه یې پرېښودم. ومې ویل نه پیرنګی یم. ویې ویل ټوکې مه کوه پیرنګیان او داسې صافه پښتو ډېر سره لرې دي. ومې ویل ډیوډ جونز یم او په 1919 میلادي کال کې آرک ته درغلی وم. 3 کزه د چانسلر لیک مو دروړ. په کابل کې مو د خپلو څو نمایندګانو فتوا غوښته. د سړي لاسونه مړه شو. تر څنګ مې کېناست، سر یې څو ځله یوې بلې خوا ته وخوځاوه. پیرنګیانو دلته هم نه یم درنه خلاص. ومې ویل خو اوس مې تقاعد اخیستی او له سیاست سره کار نه لرم. ایټالیې ته مې د خپلې مور جنازه راوړه، په ذهن کې مې راوګرځېدې، نو لیدو ته دې راغلم. امان الله خان ودرېد، تر لاس یې ونیولم، په موسکا یې وویل راځه کور ته ځو. بیا ونه وایه چې یوه افغان بوډا په پردي وطن کې خپله میلمه پالنه هیره کړې وه. تر پارک ووتو، تنګه کوڅه راغله. امان الله خان په یو زاړه کور کې اوسېدو. پورته وختو، وړه کوټه وه، پر زړې رنګ خوړلې شوې غالۍ یو کټ، کوچنی میز، 2 چوکۍ ښکارېدې. کېناستم، شاوخوا مې وکتل، وړه المارۍ له کتابونو ډکه وه. پورته د لرګي په چوکاټ کې کلمه لیکل شوې وه. کټ ته نږدې په تاخچه کې جاینماز پر سر یې کوچنی قرآن شریف ایښی و. امان الله خان د باندې ووت، زاړه وره چولې درلودې. غږ یې راته، یو چا ته یې وویل څه مو پاخه کړي؟ ښځینه غږ راغی لوبیا. میلمه لرم، قابلي پلاو پوخ کړئ. دروازه خلاصه شوه. امان الله خان بیرته راغی، ویې ویل کړکۍ ته کېنه، کوټه سره ده. چوکۍ مې وښکله، د لمر وړانګې مې اوږو ته سیخې شوې. امان الله خان په کټ کېناست او ویې خندل. اوس مې نو سم زړه ته ولوېدې چې ډیوډ جونز یې، فکر کوم یو ځل مو بیا هم سره لیدلي وو. ومې خندل. هو، زه او سفیر دې په نیمه شپه کې در وغوښتو. ویل دې چې انګریزان د افغانستان په شمال کې مداخله کوي، خلک یې مسله کړي. سفیر ته دې د هغه لخوا امضا کړی سند ورکړ. ورته دې وویل چې په 72 ساعتونو کې به له افغانستانه وځي. یوه اونۍ وروسته دې زموږ انګریز جاسوس اعدام کړ. امان الله خان سړه ساه وایسته. ای پیرنګیانو وطن مو راغر کړ. ومې خندل، ته هم ګرم وې. ډېر تیز تلې راته ویې کتل، څه یې ونه ویل. د کوټې دروازه وټقېده. امان الله خان ولاړ شو، بیرته له پتنوس سره راستون شو. 2 ګیلاسه یې له شنو چایو ډک کړل. کړکۍ ته ودرېد، ویې ویل هغه ماشومان وینې؟ ودرېدم، لاندې پاک سوتره او صحتمند ماشومان روان وو. خندلې په موسې د مکتب بکسې تړلې وې. امان الله خان ویل دا ماشومان پچې نه جارو کوي، په 2 وزو پسې هم ټوله ورځ نه دي روان، لوږه نه پیژني، مکتب ته ځي، خاندي، تفریح لري، تلویزیون ته ګوري، غم نه ویني، د ټوپک ټک یې نه دی اورېدلی، روغ دی، له ژونده خوند اخلي. غلی شو. ویې ویل د هغه دوکان مخ ته ناست بوډا زموږ ګاونډي د 45 کاله په یوه فابریکه کې کار وکړ. اوس قرار ناست دی، د تقاعد پیسې ورته راځي، نه زوی ته احتیاج دی، نه لمسو ته، تر مرګه به په ګېډه موړ او په تن پټ وي. هغه بله ځوانه ښځه ډاکټره ده، 8 ساعته کار کوي، خو 14 ساعته اوسا ژوند لري. کونډه ده، خو دومره پیسې پیدا کولی شي چې د خپلو اولادونو درس، روغتیا، خوراک، تفریح او نورو شیانو ته ورسیږي. دا د روم تر ټولو غریبه سیمه ده، خو کورونه یې 40 ساعته برق، ګاز او اوبه لري. کوڅې پخې، مکتب او روغتون نږدې دی. په دې ټوله غریبه سیمه کې به یو سوالګر هم ونه ویني. غلی شو او بیرته په خپل ځای کېناست. پیاله یې ور پورته کړی، ویې ویل سم وایي، زه تیز تلم ځکه وخت کم و. ما ویل چې په خپل وخت کې یو پرمختللی افغانستان وینم، داسې وطن چې اوسیدونکي د دې خلکو په څیر آرام ژوند ولري، لوږه ونه پیژني، تعلیم وکړي، د ځان او نورو په حقوقو پوهه شي، ژوند د ښه بد ور معلوم شي، په کورونو کې د مورچو جوړولو پر ځای د کتابونو ځای جوړ کړي او نور په یوه او بل نوم غلط نه کړي. خاموشي اختیار کړه. له پیالې غړپ وکړ، سوړه سویلی ویست. ایټالویان له 2مې نړیوالې جګړې راووتل. ټوله ایټالیا خاورې شوه، خو خلک یې پوه او تعلیم یافته وو. په 10 کلونو کې بیرته ایټالیا کړه. اوس موټرې او تیارې جوړوي، خو زما خلک بې سواده وو. مازغه به مې ورسره وخوړل.
په عادي خبرو به یې قناعت نه کوو. غلی شو، ترخه یې وخندل. یو وخت یو څو سپین ږیري راغلل، دوی په کابل کې روان ریل لیدلی و، نو غوسه یې نه کنټرولېده. ویل چې ښار ته دې د اوسپنې ښامار راوستی، خوراک یې اور دی، شیطان یې چلوي. ورسره ووتم، په ریل کې مې کېنول او دوره مې ورکړه. پوی مې کړل چې ریل د مسافرو او تجارتي اجناسو لپاره تر ټولو ګټوره او ارزانه لاره ده. ورته ومې ویل چې دا ریل د اوسپنې او لرګیو جوړ دی، د ډبرو په سکرو کار کوي، بنیاده مې چلوي. هر څه یې په خپلو سترګو ولیدل. خو کله چې ریل ودرېد، بیرته به یې هماغه پخوانۍ خبره راواخیسته، تور شیطان او د اوسپنې ښامار یې نه غوښت. راډیو یې نه منله، ویل چې په منځ کې واړه واړه شیطانان ناست دي، خلک له دینه باسي. ټلیفون کوپر ورته ښکاري، ویل چې له دینه اوښتی شیطان سره غږېږي. دې خلکو ان په پخه خښت او پوخ دیوال کې هم شیطان لیده. پوهېږي چې ولې؟ علت یې بېسوادي وه. ما باید دا ستونزه حل کړې وای. مکتبونه مې جوړ کړل، غوښتل مې چې دا خلک له تیارې راوباسم، په هر څه یې پوه کړم، خو دوی مکتبونه هم نه غوښتل، د کوپر ځال یې بللې. ومې ویل نو فکر نه کوي چې په داسې یوه ساده او بې سواده ټولنه کې ترکیې ته د نجونو لیږل ښه نه و؟ امان الله خان پیاله ور ډکه کړه، سړه ساه یې وایسته. په ټول وطن کې ښځینه ډاکټره نه وه. ښځې به په ډېرو عادي ناروغیو مړې کېدې. فکر مې وکړ چې په ټولو اسلامي هیوادونو کې ترکیه ښه راته وایسېده، ځکه تر عربو مخکې و. ما باید په خپل وطن کې ښځینه ډاکټرانې درلودی، سلامت پوهنتون، استادان، لابراتوارونه، کتابخانې. خو مې غریب افغانستان ته نه شوی راوړی. چاره نه وه. نجونې او هلکان مې ترکیې ته ولېږل. د شرع خلاف کار مې نه ګاڼه. ترکیه اسلامي هیواد دی، د نجونو لیلیا، خوراک، څښاک، هر څه بیل و. ومې ویل د چادري په اړه څه وایې؟ تا په کابل کې چادري منع کړه. امان الله خان سر وخوځاو. زه دیني عالم نه یم، خو اسلامي نړۍ مې لیدلې ده. مطالعه لرم. ما په یوه اسلامي نړۍ کې هم دا ډول شنې رنګه چادریانې ونه لیدلې. زموږ د خلکو لوی مشکل دا دی چې دین او رواجونه یې سره ګډ کړي دي. زه به د بند، فابریکې، برق، سړک، پل، پلچک، مکتب، پوهنتون او نورو شیانو د جوړېدو په اړه ورته غږېدم. ګټې به مې ورته بیانولې. د دې شیانو په جوړولو کې به مې د خلکو همکاري غوښته، خو دوی به په هر څه کې ښځې راګډولې. پوخ سړک او په موټر کې هوسا تګ ته یې پام نه و. ویل به یې چې نه، بیا له روان موټره زموږ کورونه او د کورونو په منځ کې ښځې ښکاري. د مکتب او پوهنتون په ګټو به مې خوله ستړې شوه، خو په آخر کې به یې راته وویل چې نجونې مو کوپر او فحشا ته مه باسه، د روغتون فایدې به مې ور یادې کړې. ویل به یې چې ته عیاشي غواړې، تورسرې به مو څنګه له کوره د باندې وځي. خوارځواکه ماشومان او ښځو ته مې د تقویې دواوې ورلېږلې، خو خلکو اور ور واچو. ویلې چې پاچا د اسلامي امت د ډېرېدو مخالف دی، دا دوا زموږ ښځې راوچوي، اولادونه بیا نشي پیدا کولی. ما به د وطن د پرمختګ خبرې کولې، خو دوی به خامخا پل، پلچک، دیوال، پوخ لښتی د ښځو له نوم سره تاړه. وی په دې کې خو زموږ ښځې راځي، خلک به یې مخ وویني، بې بندوباره به شي. دوی هر څه ته بدبین او هر پرمختګ یې خامخا د ښځو د مخونو له لوڅوالي او عیاشۍ سره تاړه. امان الله خان اوږدې خبرې وکړې، سترګې یې لمدې شوې، غټې غټې اوښکې وبهېدې. کتاب بغدادي پیر ډیوډ جونز، لیکوال ارواښاد نصیر احمد احمدي.